د طالبانو والی جنرال سمیع سادات ته ولې ګواښ وکړ؟ په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. د طالبانو له لوري د هلمند والي ملا عبدالاحد په خپلو تازه څرګندونو کې جنرال سمیع سادات ته ګواښ کړی چې د مقاومت له خبرو لاس واخلي او ځان سم کړي. عبدالاحد وویل سادات د څو هیوادونو په مرسته ونه توانېدو چې وجنګېږي نو اوس به څه وکړي. جنرال سمیع سادات د تیر حکومت په دوره کې د پوځ د لیکو برجسته قوماندان او په پوځي برخه کې لوړ مسؤلیتونه ترسره کړي دي. سادات په وروستیو کې هلمند کې د پوځ 215 میوند قول اردو قوماندان او د سقوط په درشل کې د کابل د ټولو نظامیانو عمومي قوماندان وټاکل شو. د په دې وروستیو کې د طالبانو په وړاندې د جګړې د بیا پیل خبر ورکړی چې د تیرو روژې میاشت کې سادات په خپلو مرکو او بیانونو کې ویلي چې تیر حکومت ټول سرتیري منسجم کوي او طالبانو په مقابل کې به جګړه کوي. هغه له خپل دې بیان وروسته له رسنیو سره هم زیاتې مرکې وکړې او په هغه کې هم پر دې ټینګار وکړ چې د طالبانو په وړاندې یوازینۍ د حل لاره جګړه ده چې باید دوی او د تیر حکومت یې ترسره کړي. د جمهوریت له سقوط وروسته سادات هم د نورو پوځي او ملکي مشرانو په څیر له هیواده پښې سپکې او وتښتېد. د خلکو انتقاد دا دی چې ولې هغه مهال چې د سادات او حکومت په واک کې هر څه ول مقاومت ونه کړ، خو اوس چې هر څه له لاسه ورکړي سادات د بیا جګړې او طالبانو ځپلو خبره کوي. د تیر حکومت له پوځیانو څخه یو سادات دی چې د بیا جګړې په حق له غږیږي، ولې نور یې وایي چې په افغانستان کې د جګړې د بیا پیل ملاتړ نه کوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.